السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أهلا وسهلا، أرحب بكم جميعا. ټول ته ښه راغلاست. عربي زده کړئ کورس په 50 ورځو کې نن زموږ پنځم درس دی. من أين أنت؟ ته د کوم ځای یې؟ محاوره. یحیی وایي اسکت، چپ شه، من فضلک مهرباني وکړه. اسکت من فضلک، مهرباني وکړه، چپ شه، مهرباني وکړه، چپ شه. عمر وایي هيا نلعب لعبة، هيا نلعب لعبة، راځه یوه لوبه وکړو، راځه یوه لوبه وکړو. یحیی وایي یا لها من فکرة جيدة، څومره ښکلی نظر دی، څومره ښه نظر دی. یا لها من فکرة جيدة. عمر وایي هيا نلعب التخمين، راځه چې د اټکل لوبه وکړو، راځه چې د اټکل لوبه وکړو. هيا نلعب التخمين. يحيى وایي نعم هذه لعبة جيدة، نعم هذه لعبة جيدة. يحيى هو دا یوه ښه لوبه ده، هو دا یوه ښه لوبه ده. لعبه لوبې ته وایي. عمر وایي من هو؟ هغه څوک دی؟ پوښتنه کوي یعنی هغه څوک دی. يحيى ورته وایي رجل او امرأة، سړی دی که ښځه ده؟ یو سړی دی که ښځه ده؟ یا رجل سړی دی او امرأة یا یو ښځه ده. عمر ورته وایي سړی دی. لوبه کې پوښتنه کوي یعنی هغه کوم سړی دی چې ما ذهن کې دی. ورته وایي من هو؟ هغه څوک دی؟ رجل سړی او امرأة ښځه. یحیی ورته وایي صغیر ولا کبیر، ځوان دی که بوډا دی؟ صغیر دلته معنا وړوکی دی، وړوکی نه یعنی وړوکی، ځوان ته نه وایي خو وړوکی ته راځي صغیر. ولا کبیر یا غټ دی، کبیر غټ بوډا ته راځي. هل هو انجلیزی؟ آیا هغه انګریز دی؟ انجلیزی دلته انګریز ته وایي. آیا هغه انګریز دی؟ لا لیس کذالک. عمر وایي نه داسې نه ده، لیس کذالک نه داسې نه ده. یحیی ورته وایي عمر شریف، آیا عمر شریف یادی؟ نعم احسنت، هو هم داسې ده. من أين أنت؟ د کوم ځای؟ أنا أفغاني، زه افغان یم. أنا أفغاني، زه افغانی یم. هم کانادایون، هم کانادایون، هغوی کاناډایان دي یا دوی کاناډایان دي. هم کانادایون. هم سعودیون، هم سعودیون، هغوی سعودیان دي یعنی دو سعودي دي. صديقي إيطالي، صديقي نه ده، صديقي إيطالي، زما ملګری ایټالوي دی، زما ملګری ایټالوي دی. هو بريطاني، هو بريطاني، دی بريطانوي دی. یا هغه مذکر، هو هغه یا دی بريطانوي دی. هي يابانية، هي يابانية، هغه جاپانی ده یعنی هغه ښځه. هي يابانية، يابانية جاپانی ده. انهم استراليون، انهم استراليون، هغوی استرالیان دي. انهم استراليون، هغوی استرالیان دي. انا امریکي، ذا امریکایم، انا امریکي، ذا امریکایم. دویم برخې ته راځو. پنځم درس د لغاتونو برخه، مفردات لغاتونه، پنځم درس. پیلو اليوم، اليوم پښتو کې نن، اليوم نن، اليوم مشمس، نن لمر دی، اليوم مشمس، نن لمر دی. مرحبا، خراغلاست یا په خیر. مثال رحبت بها بمرحبا حارا، رحبت بها بمرحبا حارا، هغې د هغې تود هرکلی وکړل یعنی هغې ښځې د هغې بلې تود هرکلی وکړل، رحبت هرکلی. من فضلك، مهرباني سره. هل يمكنك تمرير الملح من فضلك؟ هل يمكنك تمرير الملح من فضلك؟ آیا کولی شي مالګه را واچوي مهرباني سره؟ مرحبا، بخير. مرحبا أنا جديد هنا، مرحبا بخير. أنا جديد هنا، زه دلته نوی یم. أنا جديد هنا، زه دلته نوی یم. كيف څنګه؟ كيف څنګه؟ كيف كان عطلتك؟ كيف كان عطلتك؟ ستا رخصتي څنګه وه؟ ستا رخصتي څنګه وه؟ عطله رخصتي ته ویل کیږي. ماضي کې پوښتنه کوي كيف كان عطلتك، ستا رخصتي څنګه وه. دلته پاس دریم کې من فضلك هل يمكنك تمرير الملح؟ تمرير الملح اچول، انګلیش کې وایي can you pass the milk؟ پاس معنا آیا راچولی شي، ماته راکولی شي یعنی ماته مغه ځای نه راواچوه. هل يمكنك تمرير الملح من فضلك؟ آیا مالګه راچولی شي؟ تمریر. بل رحبت، رحبت تود هرکلی ته وایي. استمع، استمع وکشه، استمع وکشه یا ووره. استمع، استمع للقرآن الكريم، استمع للقرآن تمعنا ده، استمع للقرآن الكريم، قرآن پاک ته وکشه، قرآن کریم ته وکشه
استمع للقرآن الكريم. آسف. آسف معنى بخني سرة. آسف بخني سرة. آسف بخني سرة. شعر بالأسف على خطئه. شعر بالأسف على خطئه، هغه د خپلې غلطي لپاره بخنه احساس کړه. یعنی غلطي وکړه خو ځان سره چې وکړه د بخنه احساس وکړه. د باید شعر بالأسف یعنی د باید بخنه وغواړم. شعر بالأسف على خطئه، هغه د خپلې غلطي لپاره بخنه احساس کړه. وظيفة دنده. وظيفة دنده. مثال: ما هي وظيفتك؟ ما هي وظيفتك؟ ستا دنده سده. ستا دنده سده. ما هي وظيفتك؟ بل حظا سعيدا. غوره چانس. أتمنى لك حظا سعيدا في رحلتك. زه تاسو ته یا زه تاته په سفر کې بریا غواړم یا ښه چانس غواړم. وداعا. هان الوقت الوداع هان الوقت لنقول وداعا. ودان خدای پامان، اوس د خدای پامانی ویلو وخت دی. ګرامر پنځم درس. فعل امر د امر کولو فعل. دې درس کې فعل امر وایو. فعل امر اول مثالونه وایو. مثالونه: العب بالكرة، اطعم قطتك، نظف ثيابك، نم مبكرا، تمهل في السرير تمهل في السير، او اخري اجد مضغ طعامي. العب بالكرة، په توپ لوب وکړه. په توپ لوبي وکړه. اطعم قطتك، پښو ته ډوډۍ ورکړه. خپل یعنی پښو ته دې ډوډۍ ورکړه. نظف ثيابك، کالی دې پاک کړه. نم مبکرا، وخت ویده شه. تمهل في السير، تمهل في السير، پتلو کې مهلت کوه. پتلو کې مهلت کوه، خیال کوه. اجد مضغ طعام، خوراک خ وجويه. جول ته مضغ طعام جول. نو موږ په تیرو فعلونو کې په تیر درس کې موږ ویلو فعل مضارع، فعل ماضي موږ ویلو چې په یو زمانه پورې هغه دلالت کوي. او اوس په فعل امر کې موږ ګورو چې دا مستقیم مخاطب ته حکم کوي چې دا کار وکړه. العب بالكرة، زه تاسو وایم العب بالكرة، په لوبي په توپ لوبي وکړه. نو فعل امر تعریف وسوایو. قاعده: فعل الامر، فعل الامر څه ته وایي؟ هو كل فعل، هر هغه فعل یطلب به چې هغه سره طلب کیږي، غوښتل کیږي، به په هغه فعل امر سره حصول شیء د یو شی حاصلول فی زمن المستقبل په راتلونکي زمانه کې. یو چا نه یو شی غواړي، دا خو غوښتل هم دا اوس دي، خو چې هغه ته درکوي کېدای شي 5 دقیقې وروسته، 10 دقیقې وروسته، او ساعت وروسته، یا سبا ته، یا بله ورځ. نو واقع کېدل د فعل په شی په مستقبل کې په راتلونکي زمانه کې دي. د فعل امر د هر داسې فعل دی چې په راتلونکي زمانه کې د یو شي حاصلېدل په غوښتل کې حاصلېدل په غوښتل کیږي. نو فعل امر موږ څه ویلو؟ چې راتلونکي زمانه کې د یو شي حاصلېدل هغه سره طلب سي، درخواست سي، هغه ته څه وایي؟ فعل امر. او دا فعل امر مخاطب ته هغه کیږي. اوس زه تاسو نه پوښتنه کوم، یو څو مثالونه زه وایم نور په تاسو ته لا بلې ترجمه ژباړم تاسو ته ښیم. راتلونکي الفاظ ولوله، فعل ماضي، مضارع او امر سره بیل کړه. او زه تاسو ته وایم، تاسو کومنټ کې به ماته وایي. یو دوه جوابونه مو لیکئ کومنټ کې، دام صحیح ده. جنى الفلاح قطنه وباعه ثم اشترى ببعض ثمنه ما يحتاج اليه. دې معنا کوم تاسو وایي چې کوم ماضي ده کوم مضارع ده. خلاص. جنى الفلاح قطنه. جنى الفلاح بزګر و دا خپل پومبا مالوچ راغون کړل. وباعه خرڅ کړل. ثم اشترى نو ورسته واخستل. ببعض ثمنه په ځینو پیسو. ما يحتاج الیه هغه شان واخستل چې شته چې ضرورت لرو. نو دلته هغه چې شه ده فعل امر پکې کم ده او دا نور پکې شه دي. دلته اوس وګورئ اده معناګانې دي. دو مثالونه تاسو کې دام ډیره ده. ګوره بزګر پنبه راټوله کړه، وی پلورله، د هغه په ځینې پیسو یې څه وکړل، هغه چې احتیاج لرودل هغه واخیستل. اوس عربي هم دلته نشته تېره شوه. کوچنۍ مارغه ته وکتل په داسې حال کې چې په هغه په هوا کې دورې وهي. نو دی دا خوښه کړه چې د هغه په شان والوځي.
دې کې کوم هغه ده تاسو به عربي کې وایي چې دغه مضارع ده، دغه ماضي ده او دغه امر ده. صرف تاسو دغه کار وکړئ، نور زه تاسو نه چې نه غواړم. او دریم مثال او په شپه کې توند بادونه راوالوتل، څراغونه یې ګل کړل او ځینې درختې ونې چې کړې د بیخه وباستلې. نو د باستل ته چې وایي دا تاسو کومنټ کې ولیکئ. هیله کوم ویډیو ودروئ هلته او تاسو فعل ماضي مضارع امر دا جدا کړئ، کومنټ کې ولیکئ. ښه جوابونه دلته اوس جوابونه مشته تاسو ته. اوس جواب به هم درته وایم، اوس پکې راغلی یو. ماضي افعال جنه جنه راټولول، مالو چې راټول جنه راټول کړل. ګوره دا چې شو، دا چې ده فعل ده کنه، فعل ماضي ده. جنه راټول کړل. باع خرڅ کړل. اشترى واخیستل. نظر نظر وکړ. احب خوښي کړ. هبت هبت دا نور پته. هبت اطفأت اقتلعت. ځکه دا جوابونه دي، نو دې معنا چې دا تاسو وکړئ. تیر درسونو کې تیر شوي دي، که تیر شوي نه دا تاسو پیدا کوي. که کوم کې مشکل کومنټ کې وای. اقتلعت سطى افترس فر دا ماضي شو. مضارع افعال يحتاج يحلق او غیره. خیله کوم کولرنۍ دنده کومنټ کې لیکي. اوس پر راتلونکي جمله کې مضارع امر ته واړوي، پر امر حرکت ولیکي. احترم المعلمه، زه د استاد خون کې احترام کوم. دا چې شو امر شو، امر جمله شو. سیسو فعل امر شو. درته وای دا امر، دا فعل مضارع شو، مضارع جمله شو. دا وای امر ته واړوه. اول موږ دا وایو احفظ الدرس، درس حفظ کوم، یادوم. انظف الحذاء، بوټان پاکوم. اقرأ فی، دلته هغه پاک شوی دی، ما وکته پروګرام کې بس مشکل نه راتله. اقرأ فی الكتاب، اقرأ فی الكتاب او نور مثالونه دي. دلته امر ده، تاسو مضارع کومنټ کې ولیکئ. احترم د دې احترم المعلم، د معلم خون کې احترام کوم. د دې امر څنګه راځي تاسو وای؟ احترم، احترم المعلم. اكم نور هغه چې دی هغه لکم کومنټ کې ولیکئ جوابونه. که څه پوښتنې کومنټ کې ولیکئ. هیله کوم نظرونه کومنټوي او درسونه دوستان سره شیر کوئ. تر بل درس پورې تاسو په الله سپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.